د کهانه شروع د دریاب په غاړه باندې موجود د وړکې غونډه کې کرینه کیږي چرته کې جوړه غونډه کې جنې د کم نوم چې شنګو د خپل پلار سره په کشته کې ناست و په بو کې لوبې کولې په دې وخت کې دا غي پلار هغه ته کې راشو دا خبره ورته کی بچي زر کبان د نیولو د پاره زما د وجې تر وبونه ځان لرو ساته کچري وبو ته پر پرې وتري نو بیا به د غټ کبان د ځان سره یوسي شنګ ور پسې په خندا شي به کچري کبانو زونی ولما نو زه به در بیا د سونی وما چې مسالو په لوا چوما او هم دا سبه اخرما دا غي پلار دا په دې خبره باندې پوهه کی به کچري تا دا سوکل نو بیا به شیطان اخري شنګ ور پسې نور هم په خندا شي په دې خبره باندې شیطان خو زره سره منه ما هم نه ناصابه دا غي پلار په زور زور باندې چغه شروع کی چې هغه د ریوازونو پورې دوه سټول پټوله کله خبردار چې پر خونتي وخت د دریاب یو غټ شیطان دا غي پلار اونې بیا خپل طرف ته راخ کی چې په دې سره هلته کې موجود ټول پټوله خلک ویریږي او خلک یو پندت رو غواړي د پاره جمله هغه شیطان گیر کی ها پندت د خپل طاقتونو په استعمال ورسري او بو د بمبر وړي بیا هلته کې وخت د ما کوش چې په دې سره یو کپ د بو سر لراش ها پندت هلته کې موجود خلک ولدا یقین ورکی دا ها کپ دې کم چې دغه سړی قاتل دی او ما اوس هغه شیطان ختم کو اوس دا فیصله تاسو لکول چې تاسو به دې کپ سره څه کوي پرګ دیو کنه وجني چې په دې سره هلته کې موجود خلک دا فیصله کوي مونږ به دا وجنو ولې چې د مونږ لا یو ملګری وجلی دی د پندت په کارنامه باندې د کړي خلک دومره خوشاله شي چې هغه تخفي او پیسې ورکول شروع خو په دې وخت کې تنگ نومي یو بل هلک هغه ته راشو هغه ته کې موجود خلکو ته دا خبرو کوي تاسو په دې وخت کې د غلط فهمي ښکاریږي دا د چې کم کپ تاسو له درک دا دومره معصوم دی چې دا چرهم یو انسان نشي وجلی او نو چاته نقصان ورسولی شي هغه خلک د تنگ ته پوښتنه کوي ته څوک چې تنگ ورته دی جواب کوي زه هم د پشان پندت ما خو د دروغ پندت نه ما زیر اختیان او شیطانان ګیروما او ما ته سخرک ډیمن هنټر هم پر سره هغه ته کې موجود پندت لس غصه ور ولې چې اوس داغه د کلی والا خلکو په تنگ باندې یقین پیدا شو ها پندت اوس دای کسانو په غولول باندې شروع واچي په دې خبره باندې بدايه دوکه باز دي چې په دې سره د کلی خلک په غصه کې راشي د تنگ په غولول باندې شروع واچي او د وخونه پس په پړو باندې اوتړي نه پس ها پندت هاي خلکو بیا د یقین ورکی ما شیطان ان وجدي او تاسو خپ آرام سره په دریاب کې خپل کار واپس شروع کړئ چې په دې سره د کلی خلک خوشاله شي واپس په ټوبونو باندې دریاب ته ټوکونه پس لوبي پکې شروع کی خو په دې وخت کې تانګ ته پاغه ځکه اصل شیطان بیا په نظر راشي هغه اوس هاي کسان د چغه شروع کی واپس دوبونه بار ته روزه حالت کې د خبره اورېدو والا سوق هم چې په دې وخت کې شیطان په ویجنې باندې حمله کوي او داغه نه هم خپل ښکار جوړ کی دې منظر پرې دوه سره هغه کې موجود خلک یو ځل بیا یریږي او دغه دریاب نه منډه را شروع یو خزا خپل ماشوم لور پسې جړی خو د کډي والد مخ کې ناغه یو محفوظ ځای ته بوتلې و دغه کډي سردار ډېر خوشی دلازه هغه پندت ګیر کو دا خبره ورته وتا خو راته ویل چې شیطان ما وجری دی چې په دې سره پندت په یو ځل بیا دروغ وایي ودا اوس بل شیطان دی تاسو له کومته کې پر سکونه شهدا تر له هم وجنما چې په دې وخت کې هغه شیطان دغه سردار هم خپل ښکار جوړ پر دې سره اوس هغه پندت په خپل باندې هم یریږي دا غزنه منډه شروع کی چې اوس تنګ هغه ته کې موجود خلکو ته دا خبرو منډه موخه په کوم ځای کې چې هم په ځای کې اوسېږي او سمله او دا ظاهره کې لکه چې تاسو مړې پر سره په دغه ټول علاقې کې خاموشي خورش هغه شیطان لا اوس هم په دریاب کې تابع در تابع په دې کې جن می خزه خپل لور شنګ له आवाज ورکړي چې आवाज پورې دوه سره شنګ خپل مور اړخ ته منډه شروع کی چې په دې وخت کې هغه شیطان پاغي باندې هم حمله کوي وغه او بو ته پراخ کړو کی چې خپل لور ته بچ کبر د پاره او بو ته پر څه ټوب کی او دې سری دې کې نور خلک هم هغه شیطان سره جګړه شروع کی خو وی ناکام شو هغه شیطان د شنګ په خړلو کې کامیاب شي په دې کې تا اخر نه پړو خپل ځان را آزاد کی او بیا جن چې کله د خپل لور د بدلې د پاره بو ته ټوب کی نو هم داغه شیطان ښکار اوس د نو کسان د خړل د پاره هغه شیطان دوی د کلی پل هم مات کی چې په دې سره بلها د کلی والا او بو ته ورځي کی په کسانو کې وړ کې غونډه کې ماشوم هم او پندت هم په پل کې نه خلی شیطان یو ځل بیا په پل باندې حمله کوي چې په دې سره هغه ماشوم هم کته ورځي شیطان چې کله دغه ماشوم د وجل والا نو په دې وخت کې تانګ د وخت نه مخ کې هغه بچ کی دنه پستا د بو درخه جبل والا په ماشين باندې ودرېږي او په دې سره ماشوم بر راوخیږي خو په دې وخت کې شیطان هم هغه سپاغه پل پورین ختلو تانګ چې کله خطر وګرځي نو شیطان باغ باندې هم حمله او تانګ ته خپل ځان بچ کو شیطان په وخت لرګي باندې راوګرځي شیطان اوس واپس دریاب ته تلو کوی شنه شروع کی هغه د بو د ناموجودګۍ د وجې لق هم نشو وخلی تانګ هاي پندت ته دا خبرو کی زموږ دستانه د امرسته پکار دا چې تما سره دی گیر کی هغه دوانه د لرګي بلخت ټوپ وخی د پاره چې موږ دا شیطان زمکه ته ورولو خو شیطان تر دې حد پورې درنو چې هغه دوانه پکې ناکام شي دوی پرې دوه سره د دې کې خلک هم کوشش شروع کی خو په هم ناکام کی چې په دې وخت کې یو موټه خزاغل تکراش او په لرګي باندې او داس ټوپ وخی د سره وجې چې هغه ټول کلی اجړقېږي هغه شیطان هم پزمکه باندې راوغورځي د شیطان د لاندې نه هغه پندت هم راشي هغه اوس د لاسه خپل استی شکل اختیار کی دا کریواله هغه یو دای سزا ورکول غوښتل چې دې موږ ملکو خو تان هغه ټول پټول خلک ودري په دې خبره باندې ما تاسو لکه ته کې پرې دې زه په خپل کار کې ماهر یم تان خپل سامان خته کیږي او بیا کوم کتاب چې تل خپل استاد ورکړو هغه روباسي په کتاب کې دا لیکل شوی چې کله هم تاسو دا کتاب وای نو په دې سره به تاسو
تاسو شیطان راقابو کړلی شي. خو هغه شیطان په دې وخت ډېره غوسې د لاسه پتنګ باندې حمله وکړي چې په دې وخت کې ډوان نوم یو جنۍ هغه ته راشي او دغه شیطان د مضبوط وخرو نه پس په یو جادویي کپړې کې قید کړي چې په دې سره اوس هغه شیطان په یو ګوډې کې بدل شي. ډوان د دې نه پس د تانګ خواله راشي او دغه نه دا پوښتنه کوي ته هم د شیطانانو ښکاري چې تانګ ورله دې جواب پخه کې ورکړي. ورته خپل کتاب هم وایي دا ما خپل ماستر راکړی دی او ورسره دا خبره راته هم کړې ده چې تر ټولو نه بدلي او پتا کې پیدایشي صلاحیتونه موجود دي چې په دې سره ډوان پاغه پورې بهنده شي او بیا هغه خپل د کپړې والا د جادو طاقت وخایي. ټول کړي والا ته نه شکریا ادا کول په ځای باندې د ډوان شکریا ادا چې په دې سره تانګ ست خفه شي ولې چې کم کسان چې دغه شیطان خوړلو هغه د دغه کسان په بچ کولو کې ناکام شوی. هغه د خپل ماستر خواله واپس لاړ شو دا خبره ورته کی ویزو ځل بیا ناکام شوم او زمانه خلک او خوړل. دغه ماستر در په خولو کوشش شروع کی یا ته چې نن کم شیطان سره ملو شي وي دا په وخت کې ډیر نیک انسان خو بیا یو ورځ د چکلا یو ماشوم ژوندۍ بچ کوله نو په دې وخت دا کړي والته دا سولې کېدل کچې دا په دې وخت دا ماشوم اغوا کوي یوغي دغه تیمه د لاس هغه اوجه او چې کله هغه مړ شو واپس را ژوندې شو نو هغه ځان نه شیطان جوړ کړ. تنگ د خپل ماستر د پوسې واقعي ستا په کتاب کې دومره طاقت موجود دی چې په دې سره چې د شیطان ښه انسان جوړولی شمه چې دې په جواب کې دغه ماستر ورته دا خبر وکړي د هر شیطان وجنه د مسلې حل نه دی ته په خپله باندې ځان یو داسې انسان جوړ کړه کوم چې شیطانانو زړونه بدلولي. تنگ په دې سره سخت افسوس وکړي که چېرې زه هم د نور شکاریانو غوندې کې طاقتور وم نو کیدای شي ما هغه خلک بچ کړو چې په دې سره دغه ماستر دل تسلي ورکول شروع کړي تا لا اوس هم ډېر څه زده کول دي غم مه کوه ته چې څومره زده کړه کوې هماغه شان به ته پوهېږې او تا ته به زما د علم طاقت هم معلوم شي. څه وخت پس موږ د یو ښځه خاوند ښودلي کېږي کوم چې په توتو کې په یو خوش رسټورنټ کې ور داخل شي هغه ټول په ټوله هوټل خالي پروت و چې دې په لیدو سره هغوی حیرانه پاتې شي چې دا لا څنګه هوټل دی. په دې وخت کې دغه هوټل ویټر د هغوی خوا راشو په د هغوی د استقبال د کبو نه پس خوراک ورته کېږدي. هغه ویټر د دوی د پوښتنې کوي خوراک څنګه و چې په دې سره هغه دواړه ورته دا خبر وکړي خوراک هم د حج نصیبه ښکلې پخ کړی خو دا راته ووایه چې لا خوراک جوړ کړی چا دی چې دې په جواب کې ویټر ورته دا خبر وکړي دا زموږ استاد جوړ کړی دی کوم چې د حج نصیبه ښکلې خوراکونه تیارې خو دا دغه ظالم هسې بانه وه خو د هغوی استاد په اصل کې یو شیطان کوم چې د خپلې وسلې په ذریعې سره دغه دواړه ووجي. د دې نه پس تانګ هم هغه رسټورنټ ته راورسي هلته کې هغه ته یو عجیبه غونډه کې منظر په نظر راشي کوم رسټورنټ چې لا تر اوسه پورې خالي پروت و هغه اوس د خلکو نه ډک و چې هلته کې دا ځل د هغې استقبال یوه ښځه وکړي هغه دې ځان سره دننه بوتلل شروع کړي چې تانګ په دې سره د مخه سرې پوه شي چې هلته کې خامخا څه غلط راباندې هغه ورته دا خبر وکړي اوس د ستاسو لوبه د ختمېدو واله ده د مخه سرې په هغوی باندې حمله وکړي چې دې نه پس هغلته کې موجود خلک خپل اصلي شکلونه راظاهرول شروع کړي او په تانګ باندې حمله وکړي. په دې وخت کې ډبان هم هغلته کې راشي او د خپلې جادویي کپړې په استعمالولو سره یو نه پس د بل کس د ګوډې په بدلولو باندې لګیا شي هغې ته دې سره دا پته هم وه چې دې ټول په ټولو د شیطانانو تعلق پک ډیمن سره دی کوم چې دې شیطانانو سردار دی. روان په دغه وخت یو مضبوطه چغه وخي وي که چېرې په تا کې لږ غونته کې هم غیرت شته دی نو مخې ته راشه چې په دې وخت کې پک ډیمن په خپله باندې هغلته کې راشي. روان د خپل جادویي وسلې په استعمالولو سره هغه له ساه بنده کړي چې په دې سره تانګ ورته دا خبر وکړي دې شیطان ټول په ټوله لعنتونه د هغه په مره کې موجود دي د دې له وجې ده نه د ښه انسان د جوړولو دپاره موږ له هغه لعنتونه د ده د مره نه روباسل. تانګ چې کله د هغه شیطاني مخ ته پام وکړي نو په دې سره هغه سخت ویرېږي خو بیا هم هغه همت ونه بیلي او د هغه ټول په ټول لعنتونه په خپلې خولې کې ور دننه کړي. دا عمل د هغه دپاره د حج نصیب والے تکلیف ډک و خو په دې وخت کې ډوان هم څه نالتونه په خپلې کپړې کې رابند خو پک ډیمن تر دې حده پورې طاقتور و چې هغه کپړه هم وشلي او په دې سره تانګ او ډوان دغه ځای نه باغ اختیاره کړي ولې چې اوس په دې وخت کې هغه ټول په ټول رسټورنټ د تباه کېدو واله. د دې نه پس ډوان تانګ ته دا خبر وکړي که چېرې موږ په شریکه باندې پک ډیمن ګیر کړ نو دې د خرڅول په بدل کې موږ ته به ډېر غټ انعام میلو شوی خو هغه دومره طاقتور و چې دومره طاقت په موږ کې نشته چې هغه موږ راقاب وکړو. دې په جواب کې تانګ ورته صرف یوه خبر وکړي زما میشن دا نه دی چې شیطانان ووژنمه بلکې زما مقصد دا دی چې زه هغوی بدل کړم او ښه انسانان ترېنه جوړ کړم دې دپاره چې په ټول دنیا کې انسانیت خود شي. پرېږده ډوان په هغه پورې په خندا شي په دې خبره باندې په داسې کې به ته یوه ورځ خامخا مړ کېږي خو دې باوجود تانګ د هغې شکریا ادا کړي ولې چې هغې د ده زندګي بچ کړې وه. هغې چې کله د تانګ د سادګۍ او د ښه رویې ته پام شي په دې سره د ډوان د هغه سره محبت پیدا شي. تانګ د ده خبر وکړي چې په دې سره هغه په منډه باندې دغه ځای نه لاړ شي. یو څو ورځې پس تانګ د خپل ماسټر خواله بیا لاړ شي او هغه ته د پینک ډایمنډ په باره کې خبر وکړي چې په دې سره ماسټر ورته دا خبر وکړي د پینک ډایمنډ هم په یو وخت کې ډېر ښه انسان وایي که مسله دا وه چې مخې له غونته کې بدرنګ و خو دې باوجود د خپلې ښځې سره د حج نه سوا محبت و. یوه ورځ د ښځې هغه له دوکه ورکړه او د خپل ګاونډي سره وتښتېدله او دې نه پس هغوی په پینک ډایمنډ باندې په چاړه باندې داسې ګزار وکړ چې مړه یې کړ چې د مړ کېدو نه پس هغه اوس په یو خطرناک شیطان کې بدل شوی. تانګ ورته دا خبر وکړي هغه دومره طاقتور دی چې هغه زه په خپلو طاقتونو باندې نشم راقابو کولی چې په دې سره دغه ماسټر ورته دا خبر وکړي که چېرې ته پینک ډایمنډ راقابو کول غواړې نو تاله به یو داسې ملګری را پیدا کول پکار وي کوم چې هم د ده غونته کې طاقتور وي. په دې نه پس هغه تانګ ته د یو کس نوم واخلي د کوم نوم چې منکي کینګ و دا یو داسې ښکاري دی کوم چې د
500 کالو راسي په یو غار کې قید دی. دې پورې دو سره تانګ حیرانه پاتې شي دا خو ما داسې قصه ښکاري ولې چې ما په خپل ټول ژوند کې چېرته منکي کینګ نه لیدلی چې په دې سره ماسټر ورته ووایي وستا ولې زما په خولې باندې یقین نشته دی خو ورته یې به لار وښایي کله چې ته په دې لار باندې روان شو ته په هر ځای کې چېرته منتر په نظر راغی نو هغه علاقه به د منکي کینګ علاقه خو دې سړي ته په دې خبره باندې هم ځان پوهه کړه چې منکي کینګ په خبره باندې پوهول ډېر مشکل کار دی خو بیا هم تا له همت بلل نه دي پکار هغه په خبره باندې پوهه کړه دې نه پس اوس تانګ په خپل سفر باندې روزي دې دپاره چې زه منکي کینګ را پیدا کړم او دغه په ذریعې سره پیک ډیمن پې ختم کړم په لاره کې ډوان یو ځل بیا د تانګ سره ملو شي او دا ځل چې کله هغوی ښکاریان ګیر کړي هغه ورته دا دروغ ووایي وي تانګ په اصل کې زما خاوند دی او زموږ دواړو په منځ کې جګړه شوې وه او زه اوس په ده پسې دې دپاره راغلی یم چې دې زه خپل کور ته بوځم ښکاریان ورته دا خبره کوي که چېرې تاسو په رښتیا باندې ښځه خاوند یې نو یو بل ته ورته غاړې وځئ چې په دې سره تانګ د داسې کبو نه ورته انکار وکړي چې په دې وخت کې ښکاریان په دوی باندې غشي کېږدي ډېر مجبوره د لاسه تانګ رضا شي خو بیا چې کله هغه ته دې خبرې په باره کې پته ولګېږي چې دا په اصل کې ډوان منصوبه وه نو هغه ډوان د لاسه میخ روباسي او دا خبره ورته وکړي وي تاسو ټول په ټول په خپل منځ کې یو وي کله چې ډوان له سخته غوسه ورشي او بیا تانګ ته دا خبره وکړي ما له ستا د رضا کولو بله طریقه نه راتلله دې د وجې ما دا لاره اختیاره کړله ته زما واقعي خوښ یې خو تانګ ورته په صفا الفاظو کې دا خبره وکړي زه صرف یو معمولي ښکاري یم او زه په خپل مقصد پسې روان یم زه په خپل ټول ژوند کې چېرې هم درته محبت نشم کولی او په دې سره هغه د دغه ځای نه سیده لاړ شي خو په دې وخت کې ډوان کسان هغه واپس ګیر کړي او دا ځل یې په پنجره کې بند کړي ډوان خپلو ملګرو ته دا خبره وکړي زه پوهېږم نو چې اخر زه د دې تانګ ولې نه یم خوښ چې په دې سره هغې ملګري دې دا خبره وکړي وي موږ تا سره مرسته کولی شو هغه دې له یو جادويي ګوډۍ ورکړي په دې خبره باندې وي دا چې څوک هم د چا په جسم باندې ولګوي نو بیا هغه کس دا کس حرکتونه کنټرول کولی شي په دې وخت کې بار د ډوان کسان په خپل منځ کې په جګړه شي چې په دې سره هغه جادويي ګوډۍ د ډوان په وجود باندې ولګېږي اوس هغه دغه جینۍ په قابو کې راشي هغه په تانګ باندې راکېږدو چې لږ غوندې وخت پس کله هغه پوش کې راشي په دې سره هغه سخت ویرېږي او د ډېر شرم د لاسه دغه ځای نه باګ یې اختیاروي په دې سره یې هغه جادويي ګوډۍ اوس د تانګ په جسم باندې لګېدلې وه اوس تانګ دغه جینۍ غوندې کې جیبا جیبا حرکتونه شروع کړي او په ګډېږي هم چې په دې سره د ډوان کسان هغه سخت ووخي په دې سره تانګ دغه ځای نه په تښتېدو کې هم کامیاب شي په دې وخت کې ډوان ټول په ټوله کسانو ته د خاموشۍ سودو دپاره ووایي ولې چې په دې وخت کې د هغې په جال کې یو شیطان ګیر شوی ټول په ټوله کسان د رسۍ په راښکلو کې لګیا شي خو کوم شیطان چې پرې ګیر شو هغه تر دې حده پورې طاقتور و چې هغه ټول په ټوله دوی سیسټم ته به برباد کړي هغه کسان ځمکې له راغوځاري ولې چې دوی دا پته نه لګېدله چې هغه شیطان څوک بل څوک نه بلکې هماغه پیک ډیمن دی هغه د دغه کسان د بخښلو دپاره راروان دي شي چې اوس هغه ټول په ټول د خپل ځانونه د بچ کولو دپاره ټانګې ته ورخېږي دوی چې کله له غونډه کې مخکې لاړ شي دوی ګوري چې پیک ډیمن په اصل کې شاته نه بلکې اوس مخکې راغلی دی همدغه سړی د تانګ د بچ کولو دپاره هغه د ټانګې نه ښکته وغورځوي او بیا ټانګې له هغه پیک ډیمن داسې ډغره ورکړي د سره به یې چې هغه دړې وړې شي هغه ټول خلک ترې نه لرې وغورځېږي ډوان پکې سخته زخمي شي چې په دې سره تانګ ته داسې ولګېږي که چېرې هغه مړه شوه هغه د ډېر پریشانۍ د لاسه دا خبره ورته وکړي ته چېرې هم ما نشي پرېښودل چې په دې وخت کې ډوان پوش کې راشي او هغه سخته خوشحاله شي ولې چې د هغې اوس په خپله باندې هم دا یقین راغلی چې تانګ سره هم زما پروا شته چې پیک ډیمن له دغه ځای نه ترې نه و لا اوس هم په هغه ځای کې موجود و هغه د بچ کولو دپاره په دغه ځای کې یو ټایګر ښکاري هغلته کې راشي چې اوس د پیک ډیمن سره هغه د شیر والا ښکاري جګړه شروع هغه تر دې د پورې طاقتور و چې په ډېرې اسانۍ سره هغه پیک ډیمن له شکست ورکړي چې په دې سره هغه پیک ډیمن دغه ځای نه په منډه باندې لاړ شي هغه د شیر والا ښکاري چې کله په هغه پسې ور روان و نو په دې وخت کې د مخې له یو بل ښکاري راشي د کوم نوم چې المایټي فیټو دغه ټول په ټول طاقتونه دغه په خپو کې چې اوس هغه دواړه په خپل منځ کې په جګړه شي خو ناڅاپه هغوی په منځ په تیزۍ سره یوه توره تېره شي دوی ګوري دغه تورې د راغبغولو والا څوک بل څوک نه بلکې پرنس امپورټنټ دی کوم چې په تورو کې ماهر و دغه ټول په ټوله داسې ښکاریان و کوم چې په پیک ډیمن پسې دغلته کې راغلي او هغه یې ګیربل غوښتل خو دوی به چېرې هم یو ځای کار نه کوه بلکې بیل به خپل کارونه کول په هغه باندې دا شرط ایښودلی شوی که چېرې چا هم هغه ګیر کړو نو هغه به د دې دنیا د ټول نه غټ ښکاري ګڼلی کېږي په دې وخت کې دغه درې واړو په منځ کې بحث را شروع شي تاسو د هغوی د ودرولو دپاره دا خبره ورته وکړي که چېرې موږ ټول راغونډ شو او په یو ځای باندې ورسره مقابله وکړه نو په دې سره به هغه موږ په ډېرې اسانۍ سره قابو کړلی شو که چېرې تاسو داسې ونه کړئ نو څو ورځې پس په هغه تر دې حده پورې طاقتور شي چې بیا به څوک هم نشي راقابو کول هغه درې واړه د دې خبرې سره د اتفاق د کولو په ځای باندې ورپسې په خندا شي هغه ته د ملنګ د بوی نه پس نظر اندازې کړي په دې نه پس په خپل سفر باندې روان شي چې ډبان ورته دا خبر وکړي زه هم تا سره تګ غواړم خو تانګ ورته دا خبر وکړي زه ستا د وجې د خپل مقصده ګډوډ شوی تا سره چېرې هم محبت نشم کولی ته ولې په خبره باندې نه پوهېږې ما خپل کتاب راکړه چې په دې سره ډبان په دومره په غوسه کې راشي چې هغه د کتاب اوښتلی هغه د تانګ نه څپېړه پورته کړي دا خبره یاد ساته که چېرې زه نه وم نو ته به اوس ژوندی نه وي چې تانګ په دې سره په خاموشۍ سره دغه ځای نه لاړ بل خوا ډبانو خپلو کسانو ته دا خبره وکړي تاسو له غونډه کې ما یوازې پرېږدي اوس طبعا د ډېر ورځ د مسلسل سفرونه پس اخر یو زوړ مندر ته ورسېږي چې هلته کې هغه ته یو بت هم په نظر راشي چې کله هغلته کې خپل مخ ووینځي نو هغه ته دغه ځای په سبیل کې څه لیکل په نظر راشي په هغې
دغه لار باندې پتلو کې د یو خوفي لار په نظر راشي کوم چې د ګورون د لاندې نه پټه شوی و تانګ دغه لار په ذریعہ سره دنه پکې ور داخل شي دنه پکې هغه ته یو کس ملو شي کوم چې تریبونیانو غونډه کې حرکتونه وکول تانګ دغه نه ویریږي دا خبره ورته وزو په منکی کینګ پس دلته کې راغلی ما چې کس په دې پس په خندا شي د منکی کینګ یا مکنه چې په دې سره هغه خپل کہانی ټول پټول هغه تو وای هغه ورته دا خبره وکړي 1500 کاله مخکې زه یو ډیر روانو د غرور والي انسانو او اخر په خپل طاقت کې دومره مس شوم چې ما ځان ته خدای ویل شروع کړل هم دا وجه ده چې زه بیا خپل مشرانو په دې ځای کې قید کړم هغه دې په دې خبره باندې پوکي 1500 کاله په قید کې تیرونه پس زوس یو ښه انسان جوړ شوی ما او زوس په مکمله توګه باندې بدلې ما تنګ ورته دا خبره وکړي وزلته کې تعالی دې د پاره راغلی ما چې ما ته طریقو خایا چې څنګه د پک ډمن نه یو ښه انسان جوړ کما چې په دې سره منکی کینګ ورته دا خبره وکړي دا شیطان د قابو کولو صرف یو طریقه ده د کومه تخته چې ما په کمره کې پرته ده دا بار ته یو سو په دې چې کوم الفاظ د کلی شوی دا هغه مخه ته وایا چې کله هغه هي تختې له خپل باندې ګوت یوسي نو هغه ته ودا سي جټکو لګي سره وای چې هغه زمکه لرو غورځي ډېر خو سید الله سمن کې کینګ تانګ ته دا خبرو کی ما تعالی تخفه در قبل غوښته او غره نه تا وانه غستله او بیا هغه فریاد شروع کی 1500 کال قید می تیر کوله تر اوسه پورې زاد نکړلی شوم او زه بدل شوی هم یم تانګ ورته دا خبرو کی وکړه ته واقعي بدل شوی ته په وختي خپل مشرانو بدل کړي وي خدا ته ماته دروغ وای ته دا سوکا چې ته ما سره مرسته وکړه چې موږ دواړه په شریکه باندې پک ډمن گیر کو وری چې هغه ظالم بلا خلق اوجه اوس اخر منکی کینګ د سره په دې خبره باندې رضا شو دا خبره ورته وکړي چې ته پک ډمن دلته کرا وستل غواړي داغه د پاره طالبہ یو خزه دلته کرا وستل وری چې دا خپل خزه سره د نصیب امینه ده موږ باغره هم په دې طریقې سره دوک ورکو هته به داسې ولګي چې دا زما خزه ده هغه به دې ته ضرور راځي په دې وخت ډبان هغه تک راشي وری چې هغه مسلسل پتنګ پسې لګیدل وو هغه چې هم نو پرې خوتل هغه باغزه باندې ګډا شروع دې د پاره چې پک ډمن هغه تک راشي چې لوخ دې وخت پس واقعي پک ډمن هغه تک راشي او د مغسری پتنګ باندې حمله شروع پټوان یو ځل بیا تانګ بچ کی په دې وخت کې منکی کینګ خپل طاقتونو په استعمالولو سره پک ډمن خپل غار تخت تراخ او بیا دا غنه یو وړو کې غونټه خنزیر جوړ کی دوان بیا هغه وړو کې غونټه کې خنزیر د کپړې په وی ګوډه کې بدل او بیا تانګ لا دغه دوه شیطانانو ګوډیانه ورکی دې د پاره ته بیا دغه دوانو نه خې انسانان جوړ کا هغه دوان ته بیا خپل خواهش ظاهر کی وزتا سری واده قبل غواړم د ګوتمې د پاره هغه د خپل کړینا ګوتمه جوړ کی وغه ته په ګوته کې برباچی چې په سر تانګ حیرانه پاتې شي کله چې هغه ګوترونه باسي شي نو هغه دوان ته دا خبرو کی وکړي دا زما د ګوتنه اون وته نو زه بزان نه دا ګوته کټ کما چې په دې سر دوان خاموشه پاتې شي هغه هو ګوتمه واپس رو باسي په دې خبره باندې وي زبتا په جون کې چر هم بیا پریشان نه کم هغه د تونه مخ کې هغه خپل کتاب هم واپس ورکی کم چې هغه ورل پډیر خواره باندې واپس ټیک کړ دوان د تونه پس تانګ هم بارته روزي او دې سری د منکی کینګ شکریا هم ادا هغه نه دروته نه پس اوس تبانګ تر دوان یادونه راتل شروع شي هغه په یوځای کې کینی او په دې وخت منکی کینګ اسمان ته پکتو کې دا خبرو کې وینن سورلسم سپوږمۍ راختري دا او زما دا خواهش چې زه د لګه غونټه کې ووینم تنګ چې کله هغه تر سپوږمۍ د خودو د پاره ګورونه دا غزنه لرکی په دې سره هلته کې موجود ټول پټول ګورونه په اور کې بدل شي په اصل کې دغه مشرانو هم دې د ګورونو په ذریعہ سره قید کړو د پاره چې په د باندې د سپوږمۍ رڼا نه لګي او چونکه اوس سورلسم سپوږمۍ وا د بچ اوس منکی کینګ په مکمله توګه باندې آزاد شي په آزادې دو سره هدا مغسری د تنګ شکریا د قبول په ځای باندې حمله شروع کړو دا خبره ورته کی اوس ما سوق هم نشو دربلی زما خو هغه مشران هم لشي دي تنګ ورته دی بجواب کی وای ویډیر د خوشاله ضرورت نشته بلی چې تل مقابله د پاره صرف زکافي به سره منکی کینګ پاغه باندې د حملو کی چې هغه د وختونه کلک اونیسی چې په دې سر تنګ ته سخت تکلیف محسوس شي خو دې باوجود هم مسلسل یو خبره ورته کی استا باقی وخلک پاتې دي دغه د بچ کول د پاره هغه تل کې هغه درې وانه ښکاریان هم هغه تل کې ورسي او د مغسری منکی کینګ باغوي بس خندا شروع کی استاسو غ مشرانو ماته سن دی بیرینو تاسو خو لا شاګردانی شر بل ښکاری چې کړه باغه باندې حملو کی نو منکی کینګ په ډیر اسانه سره غل شکست ورکړي او دینه پس خپې والي چې کله راړوان دي شي په دې خبره باندې ویزه په دې اوچا قومه دا غد ته هم باغه باندې سرونه منکی کینګ تر دې د پر طاقت تر وی چې هغه تور گزارونه هم په ډیر اسانه سره اوتري چې په دې سره دغه تور والا ټول پټوله توري خپل مسکره یو ځای کې یو غډه تور تنه جوړې کو چې کله په وخت حملو کی نو منکی کینګ هغه هم اوتري خو دې سره یو بل غونډه کې تور دغه په وجود کې پر داخله هم شي خو دې باوجود د منکی کینګ په طاقت کې هیڅ قسمه ځکه میرانی هغه تور ماته کی او دینه پس هغه دغه تور والا کایله هم په شکست پور کولو کې کامیاب شي اخر کې هغه دغه د ختمولو د پاره یو داسې خوفناک आवाज د خپل خلی نو باس سره به چې هغه درې وانه په ایرو کې بدل شي هغه د تنګ خور
دا ټول پس دا خبر ورته کی اوس تا نمبر دی چې کله هغه د تانګ د وجرو واره نو په دې وخت کې ډبان هغه تک راشي ډبان د خپل جادویي کولو په ذریعہ سره باغ باندې حمله کوي منکی کینګ داغي حمله هم پاسانه سره ودري ته پس هغه ډبان له لاس خپې مات کی چې بده سر تانګ سخت د پریشانی ښکار شي ډبان تانګ دا خبرو کی وزه تعالی واپس راغلی ما ولې چې تاسو سره مینا کومه هته د پوس کی وستوس ما سره مینا شته دی او کنه چې بده سر تانګ ورله دا جواب ورکړي دا خبر هم ماته ته کبن نه غوښتل خو سه درته کومه زه هم تاسو سره مینا کومه په اخري وخت کې ډبان ورته وای وزه زما بد قسمتي چې ما تاسو سره وخت تیر نکړلی شو بس د یو ارمان می قبول کا دا کوم په خپل ګوته کې ور واچبا چې تانګ هم دغه سی او کې دینه پس منګي کې ډبان روچته کیو بیا په اسمان کې غیب د پرې دو سره د تانګ ظلم ماج او منګي کې ورپسې په خنداش وتا په چې چا سره مینا کوله هغه اوس مړ شوی دا اوس پس ګورم چې ته په داغه د پاره سکه کله چې کله د خپل کتاب په ویلو باندې شروع واچي نو په دې وخت کې هغه ته پته لګي چې کله ډوان مال شتري کتاب ټیکو نو په غلطه سره هغه په دې کتاب کې سنورو کتابونو صفحه هم شامل کړي او چې کله ګډ وډ منترونه تانګ په خپل خلی باندې ویل شروع کی نو په دې سره هغه تکرار راتل شروع شي او داغه د ختمولو د پاره بیا اسمان تر دې حد پورې زمکه تر الند شي دی پکې کته اوچاقي دې نه پس تانګ چې کله د خپل ماستر خواله راشي نو هغه ته دا خبرو کی اوس تر ځنګه په مقصد باندې پوه شو دې په جواب کې تانګ ورته دا خبرو کی د دنیا د غمونو ډکه ده او د غمونو د ختمولو د پاره موږ له ظالمان مړ کول نه دي پکار بلکې موږ له داغوی زړونه بدلول پکار تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګیدا ما خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکړئ ملاوی ګوبا په یو نوی ویډیو سره مال راکې اجازت بای بای